زمونږ ویډیو درسره لایک کړئ او سحر میډیا چینل درسره سبسکرایب کړئ. مننه. یوه ورځ سلطان محمود غزنوي خپل ورور ته وویل چې ولاړ شه د قصابانو ترازو تیږه یعنې ډبره چې غوښه پرې تلي وګوره، که د چا تیږه کمه وه رایې وله چې سزا ورکړو. ورور یې ومنله، بازار ته روان شو. د اول قصاب تیږه یې چې وکتله ډیره کمه وه. له قصاب نه یې پوښتنه وکړه ژوند دې څنګه تیریږي؟ قصاب وویل نن وي که سبا وابورې چې دا چاړه به مې په خپله سینه کې دننه کړې وي. له ژونده دومره په تنګ یم. ورڅخه روان شو. د دویم قصاب ډبره یې چې وکتله دغه هم تر خپلې اندازې یو څه کمه وه. پوښتنه یې ورڅخه وکړه ژوند څنګه تیریږي؟ قصاب په ژړا شو. ویل یې کاشکې الله پاک بیخي نه وای پیدا کړی. ډیر خراب، ستړی، نارامه او بې عزته ژوند مې دی. ورڅخه روان شو. د دریم قصاب ډبره یې وکتله، وزن یې پوره وه. له قصابه یې وپوښتل ژوند څنګه تیریږي؟ قصاب وویل شکر الحمدلله، ډیر ښه ژوند مې دی. تر ډیرو خلکو مې اولادونه، ښځه، کور، مال او ملک ښه دی. ډیر خوشحاله یم. دی ورڅخه روان شو. کله چې سلطان محمود ته ورسید، سلطان محمود ورڅخه پوښتنه وکړه د قصابانو ډبرې څنګه وي؟ ده وویل د یو څو قصابانو ډبرې کمې وي. سلطان وویل نو ولې دې رانه وستل چې سزا مې ورکړې وای؟ ورور یې وویل الله جل جلاله سزا ورکوله. د چا چې ډبره کمه وه ښه ورځ یې نه درلوده، په غم کې اخته وه، نه آرامه وه او هیڅ رنګه خوشحالي یې په ژوند کې نه درلوده.